دا د بادغیس د بیلابیلو ولسوالیو اوسېدونکي دي چې د افغان ځواکونو په ملاتړ یې وسله راپورته کړې ده. دوی وایي له خاورې او خلکو د دفاع لپاره راپورته شوي چې له افغان ځواکونو سره به په سنگر کې یو ځای وسلوالو سره جګړه کوي. تا آخرین قطره خون استاد هستیم که از مردم شرف بادغیس از دیگر جاها دفاع بکنیم. از وطن خود، از خاک خود، از نیروهای امنیتی خود ان شاء الله تعالی دفاع کردیم و دفاع هم خواهم کرد. د بادغیس ولایتي شورا ډاډ ورکوي چې ولایتونه به سقوط نشي او که اړتیا شوه دوی به هم له افغان ځواکونو سره سنگر ته لاړ شي. مردم با تجمع و پروگرام امروزی خواستن نشان بدن که ما از خانه و سرزمین خود دفاع میکنیم و هیچ مزدور و بیگانه را اجازه نمیتیم که به سرزمین ما بر ملت ما حاکم شود و تا آخرین رمق حیات دفاع خواهد کردیم. دوی د هیواد په نورو سیمو کې هم پر خلکو غږ وکړ چې د افغان ځواکونو په ملاتړ وسله راپورته کړي. یه حرکت ما حرکتی است که ما از نظام دفاع میکنیم، دیگه هیچ هدف نداریم و هیچ از هیچ ناحیه هم ما سپورت نشدیم، فقط یه حرکت ما حرکت یک خوشجوش است. د بادغیس والي د یادو لاریونوالو هرکلی کړي خو طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. شرف الدین کاکړ، شمشاد نیوز، بادغیس.